پوره 11 کاله زما د کوژدې ووتل. 11 لکه ولورې را باندې ایښی وم او 11 کاله مې ورته مزدوري وکړله په مختلفو ملکونو کې تر څو وکولی شم چې دا پیسې ورته پوره کړم. کله مې چې پیسې ورته پوره کړې نو واده مې وکړ. 1 میاشت وروسته زما د کور دروازه وټکېده. کله چې دروازې ته ورغلم نو یو سپین ږیری سړی ولاړ. ما ونه پیژاند. ورته ومې ویل چې څوک یې کاکا؟ راته یې ویلې چې ته ما نه پیژنې؟ ما ورته ویل چې نه کاکا زه خو تا نه پیژنم. راته یې ویلې چې لیونی شوی یې که څنګه ما نه پیژنې؟ ورته ومې ویلې چې باور وکړه که زه تا پیژنم. راته یې ویلې زه د خسر یم. ما ورته چې کوم خسر؟ د کوم ځای خسر؟ څه شی وایې؟ راته یې ویل چې لیونی شوی یې ستا د کډې پلار یم. ورته مې ویل چې زه خسر نه لرم. ما واده وکړ. له یو دوکاندار څخه مې یوه نجلۍ په 11 لکه افغانۍ واخیسته. زه خسر نه لرم. نو خبره دا ده چې له دوکانداره چې زه سودا وکړم نو کور ته راځم. نو د دې دا مطلب نه دی چې ما پسې دوکاندار بیرته کور ته راځي او ما پسې دروازې راټکوي. بیا د هغه سودا امید کوي چې زه یې بیرته ورکړم یا دی یې راشي ویې. مهمه یې دغه ده چې دوکانداران زه کور ته نه رانباسم. نو تا لاره غلطه کړې ده. په کومه لار چې راغلی یې په هماغه لار بیرته لاړ شه. زموږ د ټولنې ناویل شوي